السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآني واقعات سلسلة روانة او په هر هفته کې منګه د قرآن کریم نه واقع ذکر کوو چې دا غینه عبرت واخلو او دغه شان چې په هغې باندې عمل وکړو. نننی واقعه تاسو غالبا ورونو ته معلومه ده چې هغه د اصحاب کهف واقعه ده. په سورة الکهف کې دا واقعه راغلې ده او دا نوم یو بدغه ولې خودې شوی دی سورة الکهف. او کهف په عربي کې غار ته وایي، نو د غار والو قصه. په سورة الکهف کې نور واقعات هم راغلي چې بعض پکې موږ بیان کړي، لکه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه هم بیان کړې وه. دو جنتونو والا، دو باغونو والا، د هغه قصه موږ بیان کړې وه. یو قصه به الله سبحانه وتعالی د ذوالقرنین هم بیان کړې ده، هغه به انشاءالله بیانوو که الله سبحانه وتعالی ژوند راکړو. او غټه واقعه به کې د اصحاب الکهف ته د غار والو قصه. د هغې د مخکې چې دا واقعه شروع کړو، موږ ته ډېر سخت ضرورت دی چې د رب العالمین د کتاب ته رجوع وکړو او په دې کې چې هغه څه ویلي دي د دې نه عبرتونه واخلو او د دې نه درسونه واخلو. خاص کر په دې زمانه کې چې فتنې ډېرې شوي دي، نو په دې دین باندې د مضبوطوالي دپاره او په منهج باندې د مضبوطوالي دپاره به لازم بیا د قرآن سره خپل یو تړون پیدا کړي. دا هغه وخت چې رسول صلی الله علیه وسلم وی په دغه وخت کې چې څوک په دین باندې عمل کوي لکه د چې سکروټه په لاس کې یا په خوله کې نیولي، نو سکروټه په لاس کې نیول ډېر ګران، په خوله کې نیول ډېر ګران کار دی. نه دغه وخت کې بیا موږ ته ضرورت دی، خاص کر په نن سبا وخت کې چې موږ د قرآن ته حدیثونو ته رجوع وکړو چې د دې فتنو نه بچ شو. د دې فتنو نه د بچ کېدو څه طریقه ده، هغه د دې غار والا نوم یې زده کول غواړي د اصحاب کهف نه. هغو باندې یو فتنه راغلې وه، نو دغه فتنې د لاسه هغوی غار ته تللي وو چې بیا الله سبحانه وتعالی د هغوی هغه واقعه ذکر کړه. دې واقعې ته زموږ په نن سبا وخت کې ډېر سخت ضرورت دی چې فتنې ډېرې شوي دي او د بعض خلکو والعیاذ بالله د ایمانونه خوځېدلي دي، ایمانونه کمزوري شوي دي، او بعض پکې داسې دي چې بلکل خبر هم نه دي چې رب څه ته وایي، پیغمبر څه ته وایي، د دین څه ته وایي. داسې فتنې دي. الله سبحانه وتعالی زموږ حفاظت وکړي. د دنیا دارو ابتلا ده، د امتحانونو ځای دی. دا د څه ځای دی؟ امتحانونو. همدغه خبره الله سبحانه وتعالی په سوره کهف کې هم کړې ده په اوله کې، انا جعلنا ما علی الارض زینة لها. په دې ځمکه چې څه دي دا موږ د دې ځمکې دپاره یو ډول ګرځولی دی. ولی لنبلوهم ایهم احسن عملا، چې د خلکو پته ولګي چې کم یو پکې ښه عمل کوونکی دی. نو دا د امتحانونو یو میدان دی، د مقابلو یو میدان دی. داسې دارالقرار نه دی چې په دې ځای کې موږ همیشه پراته یو، ښه په ارام به پراته یو. دا خبره رب العالمین په دغه سورة الکهف کې کړې. بیا د دې نه بعد واقعه راوړې د چا؟ د اصحاب کهف. مطلب دی چې د زید امتحانونو دی، یو امتحان په دې غار والا باندې هم راغلی و. راشم امتحانونو به موږ باندې هم راشي. دا خبر الله سبحانه وتعالی د هغوی د واقعې نه مخکې کړې ده. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، چې د ځمکه چې څنګه تاسو وینئ د هر څه به ختمیږي، د هر څه به فنا کیږي.
لکه څنګه چې اصحاب کهف الله سبحانه وتعالی ود کړو نو بیا رپاسول به دې معنی قادر چې بدویم پیر رپاسول ود کړیو په سونو کلونو ود پراتو او تفصیل به مخ کې راځي نو دیسی به ای انسانانو تاسو اوس د امتحان په یو ځکه د دنیا نه بزئی او بیا بل تاسو آخرت ته پر بیا رپاسي اصحاب کهف دا واقعا پاسل کې په مشرکین باندې رد دی چې هغه د دوه خبرې کولې یو د الله سره شرک کو دویم آخرت نه منو نو حدیث کې دا راځي عبد الله ابن عباس رنو روایت ته چې قریش باز کسان د يهودو په مولیانو پسې ولېګل په احبارو پسې مدینه ته ولېګل او هغه ته وی چې تاسو موږ ته دې څه خبرې وخی چې موږ په دې سړي امتحان وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یادو د دې امتحان بوالو نو دغه په پته ولګي هغه ته درې خبرې وخی د دې درې خبرو ته پوښتنه وکړي نو کدي جواب درکو نو دا سړی به پیغمبر دی او کړي جواب در نه کو نو بیا به د اصل پیغمبري دعوه کوي ویو ته پوښتې د هغه ځوانان ولکان وکي حکم چې غار ته تلو او دیم ته پوښتې د هغه انسانو کې چې هغه ذوالقرنین ویل کی او دریم ته پوښتې د روح د صاحب مبارک وکي چې رساسته وي هغه رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ته پوښتنه وکړو نو رب العالمین پنځل سورې بعد وحی نازل کړه په سباله نازل نه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ان شاء الله نو ویلې او دوی سبب زته سره جواب درکم بیا الله سبحانه وتعالى وحی نازل کړه نو باقي کې د اصحاب کهف واقعم ذکر کړه او باقي کو د الله سبحانه وتعالى ذوالقرنین باسم کو او د روح مبارک او دوی چې قل الروح من امر ربي دغه به زما رب ته پته لري د روح څه شي دغه الله چاته نه دی خوله بیا موږ ایمان رانه دا کوم سړی چې خبرې نه مني او خبر منلو ته اراده نه د سر خبرې ډېری کله یو سوي کله بل سوي نو الله سبحانه وتعالی د مکی په مشرکین رد کو چې تاسو تپوس کوي د اصحاب کهف مبارک هلاکه هغه چې د شرک د الله سره نه کړي دویما تاسو د اصحاب کهف مبارک تپوس کوي او په آخرت باندې ایمان نه لري نو دغه خلک ما په سونو کلونو د کړي بیا مې را پاسوي دغه شم تاسو ما آخرت تر پاسو دا یو ډیر عجیب واقعه ده چې په دې کې د دنیا درسونه او عبرتونه او تربوي فواید پکې پراته دي خو موږ په بازو ته اشاره کوو دومره ټیم نشتی چې هر فائدہ موږ ذکر کو سرسری چې یو فائدہ راشي بس هغه به ذکر کوو الله سبحانه وتعالى په سوره کهف کې وایي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اے پیغمبر وی تا ته کیسه د اصحاب کهف او د رقیم د واقع ډیر عجیب ښکاري نه دي چې تعجب نشته ولې به تعجب نشته ځکه چې دا خدای رب العالمین لپاره وړه خبره ده چې یوسوس وکاله دوی د کړي او بیر په سوال غشن د رب العالمین لپاره څنګه خبره نه تعجب کې نشي چې زموږ د رب قدرت خو ډیر زیات دی دا خو هغه یو جلکی یو نه رب العالمین تر خپل قدرت خولې اصحاب الكهف خو دغه دي دغه لکان والرقیم په دې کې به د مفسرین اختلاف ته چې د رقیم څه ته وایي اصحاب الكهف والرقیم غار ولا ورقیم ولا نیو قول بګیدای چې رقیم دغه علاقینو نو غار ولا او هغه خلق جاغه د رقیم علاقیو مختصر واقعه د دوی دي سره دغه مخ کې چې د ایتونو ته ورننوځي دغه مخ کې دوی د واقعه ذکر کو دا د روم چې کوم بچیانو په وخت کې او واضح ده او راجح به ان شاء الله دای چې دا واقعا يهودو په وخت کې راغلی ده دلیل پیداري چې د مشرکین لاړو نه چانه ته پوښتنه د يهودو نه ته پوښتنه د سوالونو نه غوږ یو سوال دا کو چې اصحاب کهف ته پوښتنه وکړي دا والله اعلم راجح حدیث ښکاري چې دوی په دغه زمانه کې
دغه وخت د بچیانو زامنو او ډیر مالدار خلکو دنیا نعمتونه د دوی سره د دې ځوانانو لکانو سره نو د دوی د قوم به اخترې وي اخترې به مناول ټول به جمع کېدو دوی به مغیله تلو نه په دغه اختر کې به دوی د بوتانو بندگی کوله بوت پرست قوم و دغه او د هغې لپاره به چینیانو نظراني او منښتې او څاروي به حلالول او دغه وخت چې کوم باچا و ډېر یو جابر او ظالم باچا و هغه ته به دقیانوس ویلی کېدو دا دقیانوس به خلکو ته وی چې تاسو دا شرک کوئ او د دې بوتانو بندگی کوئ دا لکان وموتو د خپل پلار سره د خپل قوم سره هر یو هلک روان دی د خپل قوم د کارونو ته چې وکتو نو په فطرت باندې و نو په زړه کې دا خبره ده چې دا د منلو خبره ده چې بوت ته به سړی سجده لګوي او د هغې لپاره به څاروی حلالوي نو دکې خو دنه به خپله څه نشته دی زموږ دپاره څه کوي د هغوی به څه باندې و د هغوی به فطرت باندې و حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کېږي نو په څه پیدا کېږي په فطرت باندې پیدا کېږي په توحید باندې پیدا کېږي نو مور پلار ته یا یهودي جوړي یا ته نصراني جوړي یا ته مجوسي جوړي فطرت کاسي سبحان الله دا فطرت ګوره د دین سره موافقي کله چې سړی ته حق راورسي حق قرآن او حدیث نه د باندې چې د قرآن او حدیث ولګي چې څنګه به د غوږونو ولګي دا به ډېر خوږ ورته ښکاره شي او ځکه چې د فطرت موافق دین دی او دا کمی قیسی چې ورته کې د قرآن او حدیث خلاف نو دی به ومنیم خو په زړه کې په یو ګوټ کې خبره پرته چې یاره دا خبره دی چې زړه ته یې نه کوزي نو حق دین دا د فطرت سره سي د برابري دوی دا خبره کوله چې داسې قوم دی په کار خدا و چې دوی رب العالمین ته چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي چې د هغه بندګي کولې نو هر یو د خپل قوم نه وتو پټېدو اولنې کس چې کوم اولنې ځوان د دوی نه پټ شو نو هغه لاړ د ونې د سوري لاندې کېناستو دویم راغی کېناستو دریم راغی کېناستو داسې دوی ټول لا جمع شو او یو بل پېژندونه په دغه ځای کې دوی را جمع کړي ایمان او ایمان انسان را جمع کوي ایمان او عقیده انسان څه کوي را جمع کوي امام بخاري دا حدیث راوړی دا اشاره حدیث دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الارواح جنود مجنده دا روحونه نی روحونه د ساګانی دم دي سي دي چې سبحان الله چې څنګه یې اون پاک روح پسې ورزي دغه سره لګي دغه سره محبتي په آخرت کې به الله ملاوي او عالم چې کوم ارواح ته کوم چې د روحونه جمع کیږي التم دوی دیو بل سره مرګري نه د دیندار سره په دیندار باندې سي مېنی بيدینه په بيدینه باندې مېن بيدینه تر دیندار ومنځ کې کینه او غریب کله سټ غري کله وکته ګوري کله بل ګوري چې یاله زوس د دې زنده وته بسلاري او دیندار چې بيدینه ومنځ کې پسو شي لا غریب ده حالي دوی سره نه لګي دیږي رب العالمین ګور دوی را جمع کړو دا را جمع کېده په څه باندې په دین باندې او د دین د رشتہ ډېره سخته مضبوطه رشتہ ده والله العظیم چې زمونږ د دې خپلوان چې خنجدي خپلوان دي خو چې دین پکې نشتی نو زمونږ سره زره برابر محبت نه او دې سي مرګري چې مونږه صرف دغه پیژنو چې سره دیندار دي نور دغه سره زمونږ تعارف هم نه او تعلق وسره نه خو بس اسی سره الله لپاره زموږ محبت چې وینو خوشحالي ګوت او چې د سره ناس او د خپل سره نه لګي ورته چې هغه بي دي نه دته د زموږ عقیده ده د عقیده مسله ده چې څوک د الله سره محبت کوي او د الله په دین باندې زموږ سره محبت او دوستي ده او چې څوک د الله سره دښمنی کوي او د الله سره نه لګي زموږ سره دښمنی زموږ سره نه لګي دا زموږ زویم دي زموږ سره نه لګي که زموږ پلار دی زموږ سره نه لګي په دې کې واقع د ابراهيم عليه السلام واقع د نوح علیہ السلام واقع د لوط علیہ السلام او واقع د رسول صلی الله علیه وسلم چې خپل قوم پرېخو قریش پرېخو لاړ ووتو هلکه هغه خپل قوم ترونه پکې وو مشران پکې وو ټول پرېخو د سد لاسه د دین د لاسه دا ټول په دغه ځای کې را جمع شو په یره کې چې دا کېږي څه نو دی یو پکې به دی تپوسو کو درې بل نه
چې ته د څه دپاره راغلی هغه تپوس وکړي د بل نه دی بل نه، نو هغه اولني وایي چې یاره ما ته داسې ښکاري چې زموږ د قوم په ګمراهۍ باندې دی. او داسې نه وه پکار، بندګي خو د رب العالمین پکار ده. نه دې بوتانو کې څه دي؟ او دا ټول اوس یو بل پېژني نه. دویم ته وایي ته څه راغلی؟ هغه وایي یاره ما ته هم دغه ښکاري. وانا والله وقع لي كذلك. دغه خبره زما په زړه کې هم ده. ادریم هم دغه وایي، څلورم دغه مو وایي. تر دې چې ټولو په یو خبره باندې اتفاق وکړو او یو موټی د جوړ شو او مرګري شو او ورونه شو د څه د لاسه؟ د عقیدې او د منهج د لاسه. د قیانوس باچا ته پته ولګېده، خلکو ته پته ولګېده چې دا لکان بدل شوي دي، نو دوی راوغوښتو او د دوی سره چې کوم زیورات و کومې کپړې د دوی سره وې هغه مالونه او هغه رسې یې واغستو او بیا یې تپوس وکړو چې تاسو دا څه قیسې م راغستې، نوی دین م راوړی، زمونږ د دین ولې ستاسو بدې شي؟ زمونږ د پلار نیکه نه پوهېدو، زمونږ د پلار نیکه خو په دې طریقه را روان دي. هغوی نه پوهېدو چې تاسو پوهېږئ، وړه وړه هلکان یې، نوي هلکان یې، تاسو به څه پوهېږئ؟ موږ مشران خلک یو، سپین ګیري او ګیري پکې سپینې شوي، تاسو وسیلې په دین باندې موږ ته دین ښایئ. دا بعض خبرې ګورې ځان سره یادوي، دا نن سبا هم کېږي. نن سبا چې چاته حق بیان کوي، زما ولې زمونږ د پلار نیکه جو نه پوهېدو. ته به ورته لمانځه مسله وښیې، ده وایي یاره ښکاري دي چې لمونځونه زمونږ ټول خراب دي، دا نه دي شي. ته چا ویلي؟ او ته د چا ویلي چې ستا پلار ګمراه دی؟ او یا به تا ته داسې وایي د دې کومو چې پکې ګیرې سپینې شوې هغو څه نه دي ویلي، ته بې پوه شوې. دغه خبرې دې هلکانو ته، دې ځوانانو ته دې باچا دا خبرې وکړې او دوی مخکې خپل دعوت وچلوه. چې دعوت یې وچلوه، دعوت مخې ته به د آیتونو کې روان دي، نو آیتونه به وایي به هغې ترجمه کوو چې دا خبره دوی هغو ته کړې وه. بس باچا دوی له 3 ورځې مهلت ورکړو چې به 3 ورځو کې به مهلت ته تاسو ته یا خو د خپلې خبرې پرېږدئ او سیده انسانان د ځان نه جوړ کړئ، او یا بیا ځان چې دی نو سزاګانو ته او جیلونو ته او دې د ځان مضبوط کړئ، ځان تیار اوسئ. نو بس دوی د یو بل سره مشوره وکړه او اتفاق وکړو چې د دې قوم نه وته غواړي. نو څنګه چې موږ د دوی د معبودان پرېښودي دي، دغه شان د دوی د جسمونه پرېښوده غواړي. د دوی نه بلکل چې د هجرت کول غواړي. لاړو هجرت یې وکړو او بیا د غار ته ورننوتو او دوی سره یو سپی و، هغه سپی هم ځان سره بوتو. د غار ته ورننوتو، په غار کې بیا به دوی باندې دغه خوب راغی کوم چې رب العالمین به یې تذکره کوي. دا مختصر واقعه وه. په دې کې زمونږ دا خلک ډېر تفصیلونه پکې کوي. دا بعض غالبا هغې اسرائیلي روایت او د هغې سند ونت هغه نه وي. الله سبحانه وتعالی په دې قرآن کې ډېرې واقعې دي ذکر کړي دي چې موږ ته تفصیل نه کوي. د دې کسانو نومونه راته نه ښیي، د کسانو هغه ځای راته نه ښیي، په هغې کې فایده نه وي. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي هر هغه خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي نو ما تاسو ته ښوولې ده، او هر هغه خبره چې تاسو د جهنم نه لرې کوي ما تاسو ته ښوولې ده، او هر هغه خبره چې تاسو جهنم ته نږدې کوي نو هغه مې راته ښوولې ده، او هر هغه خبره چې تاسو د جنت نه لرې کوي هغه ما تاسو ته ښوولې. نه دې ځای کې که بالفرض یو مسله داسې راشي چې نوم پکې نه وي د انسان یا ځای، نو پوه چې په دې کې فایده هم نشته په زده کولو کې، او په نه زده کولو کې نقصان نشته. نو دا قصه ګو مولیان چې کوي دوی غالبا د اسرائیلي روایات او د کتابونه ګوري او د هغې نه دا قصې بیانوي او زموږ دا خلک ورته سم خوشحاله او جاړي ورته. دا قصه په انسان باندې ډېر اثر کوي. دا د ټولو انسانانو د طبیعت دی، قصه په انسان باندې اثر کوي. نو قصه بیانوه، خو هغه قصه بیانوه چې یا په قرآن کې یا په حدیث کې یا په صحیح سند کې زموږ د دین د مشرانو نه ثابتي، او هغه قصې چې زموږ د دین سره ټکراو نه خوري. نو دا قصې څه فایده شو چې پای کې ته په دین او په شریعت په الله او د الله په پیغمبر دروغ جوړې، یا چې دی هغه زموږ د شریعت سره ټکراو خوري. ډېر داسې واقعات موږ ته دې ټیم کې یاد دي چې هغه زموږ د بعض مولیانې کوي او دا خلک ورته جاړي، او هغه ټولې دروغ قصې. نو موږ چې الحمدلله د الله په توفیق سره کله واقعه بیانو، نو پای کې حتی الوسع کوشش کوو، حتی الوسع چې په دې کې کمزوري خبره د بیان نه کو.
او دې تفصیل به کوم نه بیانو چې دا غي سند نه او بل څه ضرورت وته نه لنډ واقعات د عوام په ځړ کې کېنول غواړي نه غي لپاره بیا څنګه چې قران کې واقعات حدیث کې نو مقشم بیانول پکار دي الله سبحانه وتعالى وی دغه آیت نبات اذ اول فتيه الى الكهف وکړي چې ځوانان لړو غار طرف ته فقالوا ربنا آتنا الله تسوالك يلا من لراك من لدنك رحمه تخپل طرفنا په موږ باندې رحمت روا وهيئ لنا من امرنا رشدا او زمونږ دې کار موږ د سانتیا پیدا کې زمونږ د پاره سره روباس په دې ځکه د دې ټوکړې نه د فائدو واخلي چې زمونږ سره چې کوم قیمتي شی دی په دې ټیم کې او قیمتي نعمت ته هغه زمونږ سره سره د دین دی کله چې د دین ته نقصان رسی نو موږ به د دین د لاسه بیا خپل کور بم پریدو خپل ملک بم پریدو علاقه بم پریدو زامن بم پریدو خزي بم پریدو مرګري بم پریدو مال بم پریدو خو چې زمونږ د ایمان ته نقصان ونه رسی د ډیرو چې مؤمنان چې لغوی دا سوچ نور خو داسې خلک دغه د ایمان سره څه کار دی چې پیسې موږ وګټو زمونږ د ایمان سره څه کار دی چې مال لاته ملو شي دیو ډیوټي د لاسه دیو مزدوري د لاسه د نماز خرابيږي د سید مونږ خو خرابيږي او د جلد پیسې هم دي دیو ډیوټي د مزدوري د پیسو د لاسه د پیغمبر د طریقې نه وړي سیدا خو پیسې بکیمشتي د هغه ځوانان دي چې خپل دین د لاسه دوی هر څه پرې خو دي او تختیدلو ګینه د دوی پلاران چې کومونو هغه مشران خلکو مشران په دې علاقه کې مشران خلکو دمن چې کمزوري فقیران د نسب د خدرانه خلکو او مال وسره دومره ډیرو چې زیورات به استعمالول او د قیمتي کپڑے د به استعمالولي نو دمن چې غریبانان دي یو غشړې غریبي نسبي کمزوري چې دې ځکه تختیدل تنگ شي وي خدا هغه خلک دي چې دوی صرف او صرف چې وتی نه سره پر وتی د دین د پر وتی رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې دین د لاسه او د دې دین د حفاظت لپاره مکه پر خو دی او کنه مکه پر خو دی نو بغار کې ابوبکر صدیق رضی الله سره ناس صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هغه د خپل علاقې کورونه پر خو دی حبشه ته تللی او مدینه ته تللی د سره لپاره تللی د مزدوري لپاره ها سره لپاره د دین د حفاظت لپاره د زمونږ سره قیمتي نعمت په دې ټیم کې سره هغه د دین دی کوم چې سره راځي تر قیمتي کانه در کې جدا واله د کانه د غمه والا قیمتي غمه دی او د غمه د کروڑو ډالرو دی نته به د غمه ډیر په احتیاط سره ځان سره ګرځي روزانه په کپڑے دي سوي چې ډوړې بونه لګي چې دا چمکه خراب نشي او کله به بالښتونو کې دی او کله به په بینک کې دی او کله به څه کولې چې دا غمه سره ډېر قیمتي غمه دغه شم مؤمن د خپل ایمان ډیر حفاظت کوي پټي را پټي یو زی ته وړي بل زی ته وړي چې خراب نشم په کوم ځای کې چې فتنې راغ زینه وزي ولوته وي دین ته نقصان رسي دین رانه خرابيږي به زته لاړم په یو ځای کې مزدوري کوي په یو ځای کې د خپې سي ملایو خالته د دین حفاظت نشتی بس خپل دین پرې خو راځي روان شي په یو ملک ناس ته خني متون دي هر څه دي خالته دین خرابيږي د الله سره رابطه کمزوري کیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو نه وړي بس هغه ملک پرې خو په یو ډیره کې اوسېږي په ډیره کې ټي وي او ډیش لګیدل د په مخ کې خلک سندري او فلمونه د انډیا فلمونه او د انګريزانو د فلمونه دا ګوري د په مخ کې خلک غیبتونه کوي د په مخ کې نشي تماشې کې دغه ډیره پرې خو دوري و ایمان ته نقصان رسي دا د مؤمن شان دی چې د خپل ایمان بس ګرځي یو ځي د بل ځي چې ایمان مې خراب نشي ډېر اوچت انسان د دې مبارک اوس ډېر حدیثونه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره بیان کړې ده چې کله دیسي و خراشي چې فتنې ډېری شي نو د خلکو نه لري اوسه چې ایمان دې خراب نشي عقبه بن عامر رضی الله عنه پر رسول الله بسراغه وی رسول الله من نجات ستوي کامیابی انسان ته څنګه ملويږي رسول صلی الله علیه وسلم وتوی دا جبه خپل راويسته جبه دي سي وی دا جبه دي کنټرول کې ساته دې جبه د انسان سکی دي خرابي
دویم نصیحت د رسول سم دا وکړو وليسعک بیتک او خپل کور کې کینا او دغه کور دې ست لپاره کافي شي. ولې په کور کې کینا؟ ځکه چې ته بهر وځي او د خلکو سره څومره ته ګډوډ کیږي او د خلکو سره کینې پاسې نه ایمان به دې سي دا به دې خرابېږي دا به دې کمزوری کیږي. نو چې هغه ته رسول سم دا نصیحت کوي نو چې زموږ په دې زمانه کې به دا خبره څنګه څومره چې په بازارونو کې ګرځي څومره په مارکیټونو کې ګرځي او څومره د خلکو دیرو کورونو ته زیره زیره ایمان به خرابېږي. هر ځای کې به یو نوې فتنه تعینې په هر ځای کې به یو نوې بېدینه ته ښکاره کېږي نو څوک به درته سوي څوک به درته سوي ورو ورو هغه ایمان به ستا لاړ به شي ختم به شي. د دې ایمان حفاظت کوئ. زه به داسې مثال ذکر کړم لکه نن سبا زموږ دارونه د یو مثال دوه ذکر کوم او زموږ مقصد ګوره د بیان دقی چې زموږ د معاشري مسلې حل شي. زموږ مقصد صرف دا نه چې زه بیان وکړم او تاسو وایئ چې ښکلی بیان او زه وایم چې ما بیان وکړو په ما باندې یو قرض و ختمه شو خبره نه. په ما باندې دا خبره لازم ده چې زه به د خپل معاشري مسله بیانوم که په دې کې زما نه بیان په منځ کې هم پاتې شو هېڅ خبره نه. ګوره دا ډېر ملګري زموږ دا ګاډي چلوي او په هغې کې سورلۍ وړي راوړي د دې نه ته اوس خبرې که نه خبر که نشتې دومره خلکو کې ما کې نشتې غري ناست وي ما کې زموږ خلک دا ډیوټي نه کوي. په دې کې دوی ته مثال کې زنانه ورته لاس ونیو یا یو زنانه ده د هغې ډیوټي ولګېده او ده ته وایي چې ما به دې پلاني ځای ته وړې نو دې پیسې به څومره کې پیسې به دغه ډېرې پیسې دي بس صحیح ده وړو به نو د ایمان به څه کوو د ایمان صحیح ده نور خو موږ الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمان په کور کې پیدا شوي زموږ د ایمانونو دومره زر خو نه خرابېږي دا د غربو شان ایمانونه دي دا کوم ځای کې خرابېږي. عمر بن خطاب رضی چې په خپل ایمان باندې یېرېدو نو دا خبره وکړه وایي که ما سره په کمره کې څوک تکه توره جنۍ کښېنوي تکه توره جنۍ او چې د سره د هغې څه ښایست نه یو هېڅ ورسره هم نه نو زه د هغې سره په کمره کې نه کښېنم زه یېرېږم چې ایمان مې چې د ګډوډ نه شي. دا کوم انسان دی هغه شیطان چې به دې تښتېدو هغه دا خبره کوي او زما او ستا ایمانونه دا د غره په شان مضبوط ایمانونه یې دا نه ګډوډ کېږي دا نه خرابېږي. نه دی شروع کړي ډیوټي ویوړه د زنانه خبرې واورېدې په زړه کې یو ټک غونته کې داسې وشو که دی ویو که نه وي خو په زړه کې یو ټک کېږي وری دا به ته ما ته مخامخ وایي چې نه زه ښه یم خو چې کله ځان له کېناستې د شپې نه بیا به سوچ وکړي زما دې خبرې ته چې شیخ صاحب چې را خبره کړې دا برابر ده او که نه زړه کې به ټک وشي. بله ورځ به هسې ستا دا خوښې چې دې جنۍ څه خبره ماته کولی چې داسې تاو شه داسې لاړ شه داسې لاړ شه هسې د اواز به په تا باندې خوږ ولګي بیا به ستا اواز په هغې باندې خوږ ولګي او بیا به رو 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 هغه ایمان به یې څه شي هغې نه به خلاص شي. دا داسې په طریقه باندې انسان د ایمان دا کمزوري چې کمزوري به دې درجې ته راورسي چې بلکل له انسان بیا ښه کار ورته بد ښکاري او بد ورته او د ښه ښکاري. داسې ما تاسو له یو مثال درکو نور که زه دې مسلې له لاړ شم نو زما نه به زما دا موضوع دا به رانه پاتې شي. خبره مې دې پورې کوله چې دا ایمان زموږ سره د ټولو نه اوچت او قیمتي نعمت په دې ټیم کې دا دی نو دا ځان سره په کپړه کې ډېر محفوظ ساتئ چې د خراب ځای نه شي چې دوړې پې ونه لګي. همدغه ایمان زموږ سره دی نه. بل د حفاظت وجه دا دی چې کله موږ قبر ته لاړ شو نو بل سره نه ځي دغه ایمان را سره ځي نو که حفاظت ته وله کړی الله اکبر نو هم هغه روغ ایمان به تا سره لاړ شي. یو سړی دی خپل ایمان یې ډېر ښکلی ساتلی غبار پې نه دی لګېدلی دوړه پې نه راغلی چې قبر ته ورکوي شو همدغه ایمان ورسره ورکوي شو. یو سړی د ایمان یې د سره خیال نه دی ساتلی پته نشي څو درجې ایمان یې دی پته نشي په کومه درجه کې دی کمزوری غونته کې ایمان یې ځان سره قبر ته کوز کو هلته ورسره حساب کتاب شروع شي دی باقي څنګه کامیاب شي. نو د ایمان حفاظت پکار دی. ګوره دې ځوانانو لکانو ته دوی چې دا هر څه پرېښودو د څه دپاره پرېښودو د ایمان دپاره. ګوره ښه مزدوري دپاره نه دي تلي ګورې غار ته مزدوري دپاره تلي وو که نه دوی دغسې ته تلي وو وایي چې زموږ د ایمان ګډوډ نه شي. خواږه مور پلار هم پرېښودي خواږه مور پلار خوږې پیسې هغه مال او عزت او عیش او عشرت
غار سے پرېښودو خو چې زموږ ایمان ګډوډ نه شي. په دې آیت کې دویمه فایده دا ده کوم آیت چې موږ ووایي الله وایي چې دوی د غر طرف ته روان شو نو ما ته سوال وکړو چې یا الله په موږ باندې رحمت راوورې او زموږ دا کار موږ ته آسان کړي. زه ګوره بار بار دا خبره کوم چې کله هم زه یو واقعه بیانوم تاسو یې زما نه اورئ او یا موږ بیانه کړې ده او یا به بیانوو د نیکانو خلکو نو لازم پکې دا موضوع راځي چې د هغوی یو خاص رابطه د رب العالمین سره د دې د لاسه هغو نیکان خلک نو دې کې صحیح ده چې دوی د خپل دین یې ځان سره راواغستو او وتښتېدو خو صرف په دې کار نه کېږي نو ته به لاس خپې مړقې او د هغې سره به څه وکړې عرش والا ته به چې دی نو سوال هم وکړې د هغه په مخ کې به عاجزي راښکاره کړي نو چې ستا حفاظت وکړي دوی الله ته سوال وکړو. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی څه وایي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله وایي نو موږ وټپول هغوی په دې غوږونو باندې في الكهف سنين عددا په دې غار کې د شمار یو څو کلونه دوی بیا پراته وو. ثم بعثناهم بیا موږ راپاڅول په دویم پیر لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا چې موږ ښکاره کړو هغه خلک اختلاف راغلی په دې وخت کې چې څومره وخت دوی تیر کړی دی نو چې هغه پکې راښکاره شي کوم ته چې پته ده چې موږ دومره وخت تیر کړی دیسې پورې الله سبحانه وتعالی واقعه نه ده شروع کړې هسې اشاره کوي چې د دیسې هلکان وو نو د هغې نه بعد څه وایي نحن نقص عليك نبأهم بالحق ای پیغمبر موږ به تا ته د هغوی دا قصه واورو انهم فتیة آمنوا بربهم او دې ټکي ته غوږ کېدی وایي دا بعض ځوانانو ایمان یې راوړی په خپل رب باندې څه وو بوډاګانو ځوانانو الله اکبر ځوانانو ته زه یم چې غوږونه کولاو کوي انهم فتیة آمنوا بربهم دا ځوانان هلکانو ځوانان دا چې زورور دی چې ښکلي ښکلي هلکانو رب العالمین سره بس رابطه او تعلق یې دا زړه د الله د دین سره داسې لګېدلی و چې بس دننه ورغلي و په دې دین کې انهم فتیة آمنوا بربهم دا ځوانان دي او دا بس قسم ویرو پلانې په ځوانۍ کې ډېر تکړه دی ولې تکړه دی جي وایي مزدوري ډېر ټیټ کوي داسې شي ځوان دی داسې ځوان دی چې مزدوري ټیټ کوي مزدوري خو دا بېدینه خلک چې کم دي بلکې دا غیر مسلمه مزدوریانې نه کوي څه که نه هغوی تر اسمان نه رزق راولي مزدوریان خو هغوی هم کوي او راشه په دې غیر مسلمه کې ته داسې داسې هلکان وښیم چې سم دماغ ول الله ورکړي دي په ساینس کې او په جغرافیه کې او په یو شي کې او بل شي کې ته به ورته اریان شي د هغوی په باره کې وبه څه وایو دغه ځوانان به ما ته نه رایېدی زه به تاسو ته یو عجیبه آیت د رب العالمین د کتاب نه واورم الله سبحانه وتعالی سوی په سورة الاحزاب کې من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله وی من المؤمنين رجال په مؤمنانو سړو کې سړي دي خیال هم دی په مؤمنانو سړو کې څه دي سړي دي په سړو کې سړي دي دا یو عام سړي دي بیا په سړو کې سړی هغه چې الله سبحانه وتعالی په دین باندې مضبوط ولاړي دا سړی زموږ په کار دی سړیتوب اصل دغه دی دا هغه هلکان و اصحاب کهف والا په ځوانانو کې څه وو ځوانانو الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په دې سورة النور کې فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال دا الله په دې کورونو کې به همیشه د الله ذکر کیږي او دغه د نوم به پکې اوچتي دغه د قرآن تلاوت به پکې کیږي همیشه سحر ماښام به په هغې کې خلک الله یادوي په دې کورونو کې دا څوک دي چې الله به یادوي رب العالمین به خپلو وایي خو به ډېر عجیبه آیت دی الله څه وایي رجال سړي دي وایي څه دي سړي دي دا چې د الله د بندګي به کوي او د هغې به دې کورونو کې به ناستي او د ذکر او اذکار به کوي او د هغې دپاره به ځان خورې کوي الله وایي رجال دا سړي دي
عام خلک دا نشي کولی. داسې خو که دې له راشي چې نر دی که ماده ده که سړی دی که ښځه ده دا خو بیا ټول چې څومره دي ټول سړي دي. موږ ټول څه یو اوس؟ موږ ټول سړي یو که نه. خو په دې سړو کې چې سړی د اصل سړی دی الله دې موږ هغه سړي وګرځي چې هغه په سړو کې سړي وي. د هغه ځوانانو په ځوانانو کې ځوانانو انهم فتیه. الله اکبر. واده ته به هم زړه شوی به که نه به یې شوی؟ هغې دبه وکړو بل دا شهوت دې چې دبه وکړو چې واده ته ګوره دې چې زموږ د دین مسله د عقیده خرابېږي د واده خبرې ځوانان دي واده ته خو به لازم زړه شوی که نه څه شهوات به هم و چې موږ چکرې ووالی موږ مزې وکړې موږ لږ وګرځېدې آزاد لاړو په ځوانه ځوانۍ کې په غار کې به سونو کلونه غریبانان پراته وو. هغه خپل خواهشات هغه هر څه یې د خپې لاندې کېښودو هغه یې دبه وکړو د یو رب العالمین دپاره. دې ته ځوان وایي. ځکه رسول صلی په حدیث کې وایي چې اووه کسان به د قیامت ورځ د عرش په سوري کې ولاړي نو یو پکې هغه دی وشاب نشأ فی عبادة الله او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې لوی شوی دی. او بل روایت کې راځي وشاب افنى شبابه وحياته في طاعة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني خاورې کړې د چا دپاره؟ د رب العالمین دپاره. ځکه ولې دغه اوچت مقام ورکوي چې د عرش په سوري کې به ولاړي. الله سبحانه وتعالی دغه مقام موږ له هم راکړي. دا هغه ځوانان دي چې خپل خواهشات یې ختم کړي خپل خواهشات یې دباو کړي د رب العالمین دپاره. ځکه دا ځای میلاو شو. ځوان هلکي ښکلی هلکي د ډېر څه کولی شي زورور ومي مال ورسره مي هر څه کولی شي د هر څه پرې د الله بندګي کې اوچت انسان دی. او بوډا چې ټوخي سره اودس ماتېږي دی به د جومات په اول صف کې چې نه کښېني دی به نور څه کوي؟ د دې شهوت ختم شوی دی ښایست یې تللی دی زور یې ختم شوی دی مال دې تللی په کور کې د هر سړی تنګ دی نو په اخر کې کوم ځای کښېناست؟ په جومات کې کښېناست. انهم فتیة آمنوا بربهم ایمان راوړو بخپل رب باندې وزدناهم هدى. الله موږ ولم د ایمان ښه ډېر کو. په دې کې دا فایده ده چې ایمان زیاتېږي او کمیږي. د ایمان په یو ځای نه ولاړ که په یو ځای ولاړ بیا خو زموږ ایمان داسې دی لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی ایمان بیا زموږ ایمان داسې لکه جبریل ایمان چې دی ته کېدی شي زموږ په ایمان کې د په ایمان کې زموږ اسمان فرق دی. ایمان زیاتېږي او کمیږي. تاسو به تجربه چې بل درس کې کینی بس تاسو ایمان څنګه وي او چې عام اوقاتو کې دې بهر ګرځي راځي بس تاسو ایمان څنګه وي فرق به راځي که نه راځي؟ زموږ اسمان فرق به راشي چې کله انسان د قرآن او حدیث اوري د ایمان د سړي چې ټوپونه وایي څه جذبه کې راشي بس توبه مې وایسته بس دا نور غلط کار به نه کوم ایمان یې ډېر شي. او د ایمان چې کمیږي مؤذن وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح راشي د مانځه طرف ته راشي د کامیابۍ طرف ته دی په ځان باندې کمبل لوړي. دا ډېر کمزوره ایمان ډېر کته راغلی ځکه دې دا خبره پې اثر نه کوي. او یو سړی دا یخ په دې ژمي کې دا کمبل غوزار کې به د یخ اوبو اودسو کې را روان شي ستاسو څه وجې دواړو ایمان به یو شاني؟ فرق دی که ایمان کمیږي او زیاتېږي. الله بیا وایي وربطنا على قلوبهم. الله وایي موږ د هغوی په دې زړونو باندې ښه مثبتوالی راوستو. الله اکبر. چې کله ستا د الله سره رابطې او د خپل دین حفاظت غواړې نو د دین حفاظت به له څوک وکړي؟ رب العالمین به یې دله وکړي. خو په دې شرط چې ته غواړې او دویم د هغې دپاره کوشش وکړي او الله ته ځان عجزه کې او هغه ته سوال وکړي چې الله زما د ایمان حفاظت وکړي نو رب العالمین به ستا ایمان حفاظت کړي. وربطنا على قلوبهم الله وایي دا زړونه له موږ مضبوط کړي په ایمان باندې. اذ قاموا کله چې ودرېدو کوم ځای کې ودرېدو؟ د قیانوس باچا ته ودرېدو. باچا سې وایي راولئ د هلکان دا نوي نوي خبرې چې شروع کړي راوستو د هلکان یې راوستو. هغه ورته تاسو څه وایي څه خبره ده ستاسو؟ ګوره باچا ته مخامخ ولاړ دي صفا خبره ورته وکړه ربنا رب السماوات والارض. رب زمونږ کوم رب دی؟ زموږ اسمانونو چې کوم رب دی. لن ندعو من دونه الها. د هغه نه علاوه مونږ چاته چغې نه وو. د هغه نه علاوه مونږ د چا بندګي نه کوو. د بندګۍ حقدار صرف دغه رب دی.
لقد قلنا اذا شططا. او که چېرته موږ ستاسو په خبرې وکړو نو بیا خو موږ هم په دې ګډوډو کې اخته شو. صفا خبره چاته وکړه؟ باچا ته وکړه، ټول لا جمع شوي دا ځوانان دي، دا ایمان دی. بیا مخې ته خپله خبره جاري ساتله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. وی دا زمونږ دا قوم چې دی د الله نه علاوه ځان له معبودان جوړ کړي دي، بوتانو ته پراته دي. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. نو دوی ښکار دلیل ولې نه راوړي په دې باندې؟ ودي خو یو دلیل چې دې بوتانو بندګي کېدی شي، یو واضح دلیل دې موږ ته وښایي که نه. دې ځای کې دا فایده شو چې د حق او باطل معلومولو دپاره به څه کې دلیل به غواړي. ډېر خلک زموږ نه خفه دي په دې خبره. په څه خبره؟ مړه یو خو تاسو نه تنګ راغلي وو. ولې تنګ شي؟ خو معمولي خبره او دلیل وښایه. ما سره یو کس خبره کوله نو په دې خبرو کې ګډوډ شو. عامي سړی او غریب کله نه کله د عوام داسې خبرې کوي، سړی ورته سخت په تعجب کې پرېوځي. نه ما سره په ټلیفون باندې لګیا او خبره یې کوله نه، وایي چې تاسو دا خبرې کوئ، تاسو دا خبرې کوئ. نو ما ورته وایم ګوره وروره تا سره دومره علم نشتی، په دې دلایلو په دې خبرو باندې ته نه پوهېږې که چې ته څوک ملا دی سره هغه ما سره میلاو کړه چې زه د هغه سره خبرې وکړم. وایي زه در سره خبرې کوم که نه. ما چې سیده ته څه وایي زه دا خبره داسې کوم، دلیل به یې سره شتي؟ دلیل وښایه. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلیل وښایه. خبره خو دلیل ده. نو دې ډېر ګډوډ شو، غوسه وله ډېره ورله، بلډ پرېشر یې وختو. چې څه ورسره د ده بلډ پرېشر به یې ډېر خېږي. نو ما ته وایي ولې د هرې خبرې سره د هرې خبرې لپاره دلیل پکار شي؟ دا ده خبره. ولې هرې خبرې ته به دلیل به ګورو؟ یو خو تاسو چې دا نه دلیل کته او دلیل بره، دلیل کته دلیل بره. نو زه به خندا شم، هغه ته وایم ورور دې چې کار وکړه، بل څوک وګوره چې ما سره خبرې وکړي. ته خو له منډې سره به ګډوډو سره شوی. زه تا سره مسله څنګه تا ته بیان کړم او ته به ما ته څنګه بیان کړې چې ته به کې دلیل نه منې. زه صحیح د دلیل به لرې کوزه، دلیل به نه غواړو. ته رالې په ما پسې نن او زه د شپې په 11 بجې لګیم بانګ وایم. تا ته پوښ ګوروه دا ټیم د څه بانګ وایې؟ زه دا به کې شپږم مونځ موږ ځان له بل جوړ کړی. هسې سړی په کور کې ناستې شپې اوږدې دي، نو دلیل به د خولې نه وباسي. ځکه چې هلته موږ دلیل د خولې منځ نه څه دی ویستی دی. خبره ختمه شو. ما به کې شپږم مونځ جوړ کړو. سهار مانځلی چې زه لاړم وایي تا 2 رکعته چې دی وکړو، امام وایي درېیم ته به کوم پاسېږي. لمانځه نه بعد مې پلانې ته سیر شي، بس ما وایي چې سهار دا ټایم دی دا مونځ ډېره مزه کوي، 3 رکعته وکړي. بل دلیل به نو نه چې دلیل دې لر کو دین څه شو؟ دین ختم شو. نو دې ځوانانو وایي دلیل وښایه، دلیل واضح دلیل. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. به دا خبره وکړه، وی دا غنه څوک غټ ظالم دی چې په الله باندې دروغ جوړ کړي. مته تاسو غټ ظالمان یې، دلیل د سره نشته، دروغ هم په چا جوړ کړي؟ په الله باندې. د هغې نه بعد د یو بل سره خبره وکړه، باچا صاحب ول 3 ورځې مهلت ورکړو. څو ورځې؟ 3 ورځې. 3 ورځې کې ځان سیټ کېږي نه سخت عذابونه او جیلونه دا په تاسو را روان دي. الله وجه کړه دوی جدا شو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. یو بل ته خبره وکړه، وګوره موږ خو اسیم د دوی د معبودان پرېښودي دي، یعنې د څه چې دوی بندګي کوي هغه موږ څه دي پرېښودي دي. خو یو بل کار هم کوو. څه کوو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. ځو دې غار ته. نو چې د دوی نه دا بدنونه هم جدا کړو، د دوی د معبودان به هم پرېږدو او د دوی د بدنونه به هم پرېږدو، دوی د هر څه به ورته پرېږدو. نو اعتزال چې دی دا کله داسې چې ته د معبود پرېږدې یو باطل او یا یو باطل پرست انسان پرېږدې. نو دوی هغه معبودان هم پرېښودو او څه پرېښودو؟ هغه انسانان هم پرېښودو. وځئ چې ځو کهف ته. کهف ته بلار شو، غار ته بلار شو. غار ته ولې ځئ؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. الله په تاسو باندې رحمت راوړي. ويهيئ لكم من امركم مرفقا. او ساسانتیا به پیدا کی. په دې کې دا فائدہ ده. ته ته موږ دا خبره کو، دا فائدہ واوره. د رب العالمین د پاره چې دې کرم سکار کوو
نو باغه باندې مضبوط یقین ساته هغه بستا ملګرتیا کوي کته تستا قوم ولا وې ستا علاقه ولا وې ستا پلار ستا نیکه ستا کاکا ماما سو کوم دي چیرې کته دا طریقې کې دا نوې دین دی راوړل دي نو زمونږ نه ته مونږ ته نه بیزار او ته زمونږ نه بیزار بس سلام په چوزا ان ارضي واسعه الله زمانه زمکه ډیره پراخه ده چې د بل ځای بندګي کوي ته به عمر له کاکا ته او ماما ته پلار ته بنایسي والله دین به پرې خو دی تا ته وی زوی زما د میراث نه بے دخله و پلاره مستا میراث ته مبارک شو سلام علیک زلال الله پراخه زمکه جو بل ځای بندګي کوي دا به دلیل لګنه اصحاب کهف ولا مال پرې خو کو پرې نه خو کنه مال ځان سره ویولو پلارانی مشرانو غټ غټ زمکه وسره وی مالدار خلک وغار سه او د پرې خو دو لاړو خي وغار ته نه وځي او د خپل رب نه سمره خو می دونی یا غبر رحمت راوري یا غبر لار مونږ ته سانک او یو مونږ یو او جمعه ته سره راغی رفول دین وکړو سمع الله لمن حمد خو دا کسان سکی پلار وته وی د کور نه بدی وباسما سه وته وی ټول شپه دا غریب بکټ کېوړو کې ما د کور نه وباسي نه ډوډۍ به کوم ځای خورمه اوسېږم به ګوره په کوم ځای او زما د ښځه ما سره ده او دغه وړوکی ماشوم زه به څه کوم او د دې کلي نه به زه بېدخله شم د غار څه لاړو تباه شو سهار نه پلار ته پلاره بس توبه مې وویسته د نن نه بعد به د پیغمبر په طریقه عمل نه کوم خو چې ته خوشحال او چې ما د دې خپل دغه نه ونه باسې دې کورګي نه ځکه زه دې کورګي ته ډېر محتاج یم دغه سید د پیغمبر طریقه وا د ډېر اوچت انسان طریقه ده خو زموږ سره محبت شتي هغه محبت په زړه کې دی او په خوله کې دی خو اندامونو باندې به نه کوو خو کاکا چې ته خفه نه شي یو دا ایمان دی الله سبحانه وتعالی دې حالاتونه موږ ساتي یو عالم خبره کوله شیخ القرآن امداد الله رحمه الله په خبر کې معروف عالم دی مخکې ورځو کې وفات شو هغه دا خبره کوله ویزه چې کله دا حق ما ته ښکاره شو نو ما په کور کې خبره وکړه چې خبره ګوره دي سي ده نو پلار ما ته وی چې بس صحیح ده خبره کدي سي جو ستا خپله لار او زما خپله لار دې شاګردانو ته وی شیخ صاحب ته ولسه جواب ورکړه په خندا شوې دي کې تپوس ضرورت شته دي کې تپوس ضرورت شته چې زما تپوس کوی تاسو چې وکړو بس ما خپل سامان نه اوسره پیغمبر په لار شوم کړ په دې کې وي تپوس ته ضرورت شي تاسو د مان تپوس کوی تاسو چې وکړو د مسلمان نسو ته تپوس کی تاسو چې وکړو مسلمان ته د پیغمبر په مخ کې هیڅ څوک چې نه هغه ته سنخ کوي د الله په مخ کې هغه چې څوک هم دی خو چې الله ما ته خبر کړی دی په مقابله کې هر څوک ته دغه زه نه منم ها دوی دا خبر وکړو الله به موږ ته کار آسان کړي الله وی په دوی باندې ما خوب راوستو او په دې غار کې دنه پراتو یو غټ کولاو دي غار او باندې دنه پراتو الله سوي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين الله يكل جو باغو باندې سهار د نور روختو نو د دې غار په خې طرف پر روختو ذات اليمين غار د خې طرف وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کله چې با ډوبېدو نو دا غار والا به ګس طرف ته پرې خودو مفسرین وی دا خبره چې الله وکړو دینه دا واضح شو چې نور په دوی باندې نه لګېدو ځکه که نور په دې سي لګېدې نو بیا په دوی دغې د لاسه څه شوی وی خراب شوی وی صرف په دوی باندې به سیلۍ لګېده رڼا به پې لګېده چې د بدنونه روغي خو نور هغه ګرمایش به په دوی باندې دا به نه لګېدو وهم في فجوة من الله دوی په دې غار په دې منځ کې به دې پراخه ځای کې پراته ذلك من آيات الله په منځ کې دا خبر رب العالمین موږ ته وکړه وی دا ګوره د الله د قدرت په نښو کې یو نښه ده من يهد الله فهو المهتدي چاله چې الله هدایت ورکړي نو دغه انسان په هدایت باندې مطلب اشاره دي چې د ځوانانو له ما هدایت ورکړه نو چا نشي گمراه کوله چا گمراه کولی شو باچا د قیانوس باچا سوکو
دی باچا به زور او یره هر څه بروستو خو گمراه نه کړو وری ځکه چې هدایت ته دوی لپاره چا غوښتلی دی رب العالمین غوښتلی ومن يضلل او څوک چې گمراه شي فلن تجد له وليا مرشدا نو د دې لپاره به څوک نشته چې دې نیغې لارې ته راوغواړي ډېر مشران پلاران میاندې غواړي چې زموږ د بچي نیغې لارې ته راووړي بچی دی غریبانو له زړه تنګ کړی دی زړه ولا ستړی کړی دی خو هغه نیغې لارې ته نه راوړي دلیل دی په دې باندې چې نیغې لارې ته راوړل د چا کار دی رب العالمین کار موږ به کوشش کوو الله دې موږ ته هدایت وښیي او الله دې موږ په دې هدایت باندې مضبوط ساتي د هغې نه به د الله څه وایي ډېره عجیبه خبره کوي وتحسبوهم أيقاظا وهم رقود الله وی پیغمبر کته ته تل ورته د دې ښکار دي لکه دوی چې وی خناسي خو دو مفسرین راسترګي دغه کولا وی جلې کولا بالکل بند نه ولې چې راسترګي دومره په سونو کلونو بند نه به راسترګي خرابي نو دا لکه دې کولا وی سره پاره چې دا خرابي نشي وهم رقود الله پراتو ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الله خی طرف ته وبکی موړي په ډډه او به ګس طرف ته موړي در دې لپاره چې بدنونه خراب نشي چې په یو ځمانه پروتین بیا بدن خرابي وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد او غر دوی چې کوم دی غار ته ورننوتی دغه پر درشل باندې سپیچ دینو سنگل خوري کړي د پروت دی وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط يوسف ايدي دلته الله اكبر نیکان خلقونو الله ولدا سپی ذکروم په قران کې وکړو خیالم دي سپی د چا سره مرګري شو د نیکانو سره کنه تذکره رااله دغه شان چې تر نیکانو خلقو سره نو د نیکانو په مجلس کې په اوچتو مجلسونو کې ورسره تذکره کی الله په قران کې دا خبره کړې ده چې د قیامت په ورځ به ټول خلک د یو بل دشمنانی سوای ده پرهیزګارو ملګرو نه چې دوی به د یو بل دشمنانی دوی به الته ملګری د نیکانو سره ملګرتیا وکړه تذکره به په خزي کې کی د نیکانو سره ملګرتیا وکړه د قیامت په سختو کې به سره می الته هم د مرګري الله یو ځای کړي ورته چې پرهیزګار دي مرګري دي رب العالمین به جنت تم دغه شان بوزي د نیکان خلق دا څومره غټه فائدہ ده وکلبهم او سپیدا غوي تذکره د شپې په کوم ذکر اله ها په قران کې د قیامت پورې د قران ویل کېږي د شپې تذکره ده چې شپې نیکانو خلقو سره ده الله اکبر نو چې تر پیغمبر په لار روان شي نو چا په صف کې بشي د پیغمبر په متبعینو کې بشي نو څومره اوچت انسان بدنه جوړ شي د صحابو په لار شي دغه مرګره بشي الله دې موږ دغه په لار روان کړي بل خبره به کیدا ده چې د سپې ولې دغه ځکه پروت ته پرې درشل باندې داغه جواب ده چې څوک ساروي کوي چې دن نه نزي هغه خپل په سونو کلونو د پراتی دي نه چې څوک کوم راځي سپې ختم دي خو چې څوک ویني نه غسوي وسپې پروت ته کومور شي کېږي چې عملو نو دنه به ساروي زناور برالو نو دنه دی غار ته به نتلو د سپینه به یریدو درې مفایده به د ذکر کو چې سپې کم قسم والو ها بعض قسم کې د قصې کې وی د سپې کم نوع والو کم قسم سپې هډي خو دا کم یو د دې سره غم نه د دې قصې نه د دې آیت نه فائدہ واخلته به دې غم کې تل چې سپې کم قسم والو د دې پته نه چې کم قسم والو نو د ضرورت شتي ذکر کولو ته بیا د بعض کسان سره توړ کوشش کوي چې سپې جنت ته داخل کو نو د اصحاب کهف سپې به کوم ځای کې ها په جنت کې به وي ورور استا څخه لته به کوم ځای ته ځي ځان د پاره دي سکړي عمل لسنګ د رسول په طریقې توحید نامو خو سید کمزوري خو سپې بچرته ځي ته د سپې غم راغسته چې د جنت ته ځي چرته به تخپل غم وکړه دا په یو صحیح
سند سره دا خبره نه ده ثابته چې د اصحاب کهف د سپی به جنتي سپی دی یو ختم شو بس ته نو جنت ته سره بوځي چې دی ولا جنت ته ځي. الله سبحانه وتعالی مخکې خبره کوي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله يا پیغمبر کچه ته تور ورغلې په ټیم کې اصلي دی دی نو ته په یو رعب کې پروته ته به ځینې تلای دا رعب الله په دې خلکو باندې ورچو چې څوک دنه ورنش بیا دغه نه الله وی وكذلك بعثناهم او دغه شان الله وی مونږه غوړه پاسول بیره پاسول ليتساءلوا بينهم چې دیو بل ته پوښتنه وکي. قال قائل منهم كم لبثتم ايوب کیو دي چې راپاسیدو الله اکبر ګور سونو کړونو ګور د پاتې شي چې راپاسیدو اقه کپړې دي کپړې نه خراب شي هما غشان شکل واغشان ويخته واغشان خبري واغشان आवाज راپاسیدو یو بګ وته وي اسی څومره موږ د پراتو هغه یو وته قالوا بازوي لبثنا يوما او بعض يوم يخو رزو يا ورزي سي سوا نروح موږ دوه خیر دوی په منځ کې خبر رواني شو یو دي شي بلداوي قالوا ويدوي ربكم اعلم بما لبثتم الله تدغي پتر بز خبري پرې چاته پتر الله ته پتر چې موږ څومره وګدو ځکه چې بازو وي ورځ او بازو سوي وي نیمه ورځ بس دا خبري پرې دي علم چاته دی رب العالمین ته دی الله اکبر خبر نه دي چې رسول کلون ورستره پاسې درې سوا او سو کاله نه کاله بعد را پاسې دي درې سو نه کاله بعد را پاسې وي خبري پرې دي الله ته پته خو یو کارو کیسه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه پیسې وسروي د سپینو زرو وې دا پیسې والی د روپۍ والی او خار ته وځي یو کس بولیګو خار ته بلار شي سبق یلته فلينظر ايها ازكى طعاما چې خپل غونډه کې خوراک ته وګوري فلياتكم برزق من دغه نه د موږ له خوراک راوړي چې خوراک وګي شي 309 کال غره دوی سنې هوړلې ها 309 کال دوی سنې هوړلې راپاسې دوی شو کورګي وګي شي خدای کار وو کې چې سو کوم لګي وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ډیر په طریقه دی لاړ شي او پټ دی لاړ شي او د سینې چې ګورغه د قیانوس بچاو اکسان ته پته ونه لګي دا غریبه خبر نه چې 309 کار د قیانوس خوري شه هغه مرګري ټول تلی ختم شي خو دوی خپل کې دا خبرو کړی چې څوک دنه خبر نشي که خبر شنو سبو کی انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم کتاسو ولدین یا خو موجني او یا به موږ د خپل دین ته واپس راړی ولن تفلحوا اذا ابدا او بیا به چرتم کامیاب نشي کده دین ته وړي بس یو له به پیسې ورکړي اگر وته بازار طرف تراغي سړی له پیسې ورکړي مال په دې باندې خوراک راکړه غدي ته کتوره ته دا کوم وخت دا کوم ځای راوست او خلک راوي چاوي لهونه چاوي څه هغه څه اسی شي لهونه پرون مونږ چې دې نه تلیو او دلته د قیانوس بچاو دا هغه مرګري ټول قصه خلک ټول خبر شي ټول خلک خبر شي بس په دوی به منډي کړي الله اصحاب کهف والا چې په دوی به خلک تختیدلې دي روان شي دي نو دوته وی چې لکه صبر کوي چې د لړ شي چې مرګري خبر کما نجیله دنه ورغله دنه په دغه غار کې الله سبحانه وتعالى په دوی باندې مرګ راوستو او سوال دی چې الله سبحانه وتعالى لکه سات له دوی ژوند کې به ولې مړ کوي دې څه ود کړو یو په کار چې مړ شي یا کړه ژوند کړو نو بیا خو چې سوخ خو کړه الله بیا مړ کړو جواب وكذلك اثرنا عليهم او دغه شان موږ خلکو ته راخکار کړو دا کسان
ولي الله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ځکه چې دغه وخت دا خلک چې دوی د آخرت نه انکار کوي چې الله موږ به دوی په نشي راپاسولی، الله وایي دوی مې په دې راپاسول او د خلکو ته مې وښو چې وګورئ 309 کاله دا خلک اوده پراته وو ما راپاسول، دغه شان به دا مړي راپاسوم او بیا مې مړه کړو. اذ يتنازعون بينهم امرهم، د خلکو په سترګو کې دوی غټ عزت پیدا شو په دغه ټایم کې چې دا خو ډېر اوچت خلک دي. نو بس په منځ کې جګړې شروع شو. پس کې جګړه وه فقالوا بنوا عليهم بنيانا، نو د یوې فرقې یوې ډلې دا وویل په دوی باندې به ابادي وکړو چې دوی په حفاظت کې پراته وي. ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم، کم چې پکې زورور وو د کوم زور چې بلاس کې زور هغوی سوي لنتخذن عليهم مسجدا، په دې باندې موږ جوماتونه جوړو. دغه ځای کې بریلیان ولاړو، څوک دا د هغه وخت بریلیان ولاړو په قبرونو باندې سخت مین دي. دا بریلیان صوفیان په قبرونو سخت مین دي، جومات به جوړ کړو راځو به داسې کې به دواګانې کوو دوی ته به پراته یو که نه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دا بعض مشرکین وایي وګورئ تاسو وایي چې جومات جوړول په هغه ځای کې چې قبرونه وي دا نه دي جایز، نو دې کې چې الله دا خبره کړې ده نو دا خو الله د هغوی خبره کړې ده، به یې داسې ویلي چې خبره یې صحیح کړې ده، داسې ویلي دي اخو الله سي دا خبره نقل کړې ده. الله د یهودو ډېر کارونه په دې قرآن کې را نقل کړي که نه دي؟ د دې لپاره نقل کړي تاسو به عمل کوئ نه. وګوره په هغوی کې دا بد صفاتونه ځان ته لرې ساتي. خیر کم چې زورور و الله وایي هغوی دا خبره وکړه، د هغې نه بعد الله وایي او دا به مختصر ووایو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الله وایي دا خلک به دا خبره کوي چې دوی 3 او 4 څوک سپیو. ويقولون 5 سادسهم كلبهم، او بعض به کې څه وایي چې 5 او 6 سپیو. رجما بالغیب، وشته کې یې په غیب باندې حقیقت پکې نشته. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، او بعض به وایي چې دا 2 او 8 سپیو. قل تورتوايا ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. توتوه چې زمان رب ته پته چې هغوی څومره شمارو څومره وو. علماء وایي بعض مفسرین چې الله دا 3 او 4 سپیو 15 او 6 سپیو به د هغې نه بعد ویشته کوي په غیبو باندې، او به وي 2 او 8 سپیو د دې نه بعد یې 100 نه وي لکه څنګه چې مخکې ووي. نو وي دا 2 او 8 سپیو. عبدالله بن عباس به وي دا 2 او 8 سپیو. او بیا چې عبدالله بن عباس دا آیت وي چې الله چې ووایه پیغمبر د خلکو ته چې زما رب ته پته لري چې د هغوی شمار څومره ما یعلمهم الا قلیل، د دې پته نشته مګر لږو خلکو ته. عبدالله بن عباس به وي زم په هغه لږو خلکو کې ما ته پته یې دا څومره. نو دا 2 او 8 هغه سپیو. فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. نو اے پیغمبره د دوی سره د اصحاب کهف مبارک کې خبرې کوي نو د قرآن موافق خبرې ورسره وکړو، ظاهري جوور پکې مه ورځه، ځکه جوور معلومات هغه نشته تاسو سره. ولا تستفتي فيهم منهم احدا. او اے پیغمبر د دوی نه تپوس مه کوه د هغوی په باره کې، بس سجرې ته ماله ته ووایي دغه کافي. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. او پیغمبره داسې مه وایه چې سبا به زه دا کار کومه الا ان یشاء الله، مګر دا که الله وغواړي. دا ورسره وایه. موږ په اوله کې ویلو که نه چې پیغمبر پسې یهود رالو مشرکین رالو تپوس وکړو رسول مې سبا به جواب در کوم انشاءالله یې پکې ووایي نه. نو وحي څو ورځې بنده شوه 15 ورځې. سلیمان علیه السلام دا قسم کړی و چې زه به د څو زنانو سره ملاویږم د 100 سره، په یو روایت کې د 10 سره، په یو روایت کې 80 زنانو سره. دوی سره به زه ملاویږم په یوه شپه کې، او د دې ټولو نه به یو هلک پیدا کېږي هغه به مجاهدین خو انشاءالله یې پکې ونه. نو صرف د یو نه پکې ماشوم پیدا شو، هغه معذوره ماشوم پیدا شو، پوره ماشوم نه و، ځکه چې هغه پکې انشاءالله نه و. د انشاءالله ټکې په خوله باندې همیشه ساتئ. واذكر ربك اذا نسيت، او کله چې تا نه هیر شي نو خپل رب را یادوه.
وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا او دي سوای چې زما رب ماته لارو خي. اخرنه آیت په دغه واقعه کې ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او په دې غار کې لو دوی سو کالو 300 کاله په 300 من وازدادوا 9 نه په زیات کنو سو شو 309 کالو دی په غار کې پراته. الله اکبر. او ان شاء الله کله جون راکونی ورځ به واقعه بیانو دا غيو په کلی باندې چې تیر شو وزیر علی السلام نو سو کاله به خوب راغلو سل کاله باغ باندې راغلو د رب العالمین طاقت. بیا الله وی قل الله اعلم بما لبثوا. اے پیغمبر دی خلکو ته وایي چې زما رب ته پدری چې څومره وخت غوي تیر کړو. عجیب خبره چې یو ځکه لوي څومره وخت تیر کړو 309 اوس وی ته وایي چې زما رب ته پدری چې څومره تیر کړو. دې څه مطلب شو؟ چاته جواب معلوم دی؟ ها دا چیرپاسیدو او بیا د مرګ پورې څومره ټیم دوی ژوند دیو د دې علم چاته دی؟ د الله سبحانه وتعالى. 309 کاله خو دوی خو چې الله را پاسول بیا څومره وخو چې بیا چې خلک کړل دوی به غار کې بیا مړ شو. د دې علم د چا سره دی؟ د رب العالمین سره دی. دې سره چې دا واقع اختتام ته ورسېده او دا ډېر اوږده او تفصیلي واقعه ده او زه ته اوسم چې په دې کې دنیا فواید چې دی هغه زمونږ نه پاتې شو. دې ټیم د لاسه دغه چې ټیم مختصر دی نو دې کې ډېر قیمتي فواید خو الله سبحانه وتعالی بیا چې ته موقره کړه نو نور فواید بوله بیا جدا بیان کو. الله سبحانه وتعالی زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی موږ دغه شان ایمان راکړي لکه څنګه چې دې ځوانانو ایمان الله سبحانه وتعالی زمونږ د ځوانانو حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی د هغوی د نشو تماشو د ګناهونو لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی د هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان کړي.